دا کورونه د درنور ولسوالۍ کې د زلزلې د وروستیو ټکانونو له کبله وران شوي دي. د دې ولسوالۍ په ستن، سرګله، کوتران، بمبکوټ، شیوال، لمټک او یو شمېر نورو کلو کې وروستۍ زلزلې خلک زیانمن کړي دي. د دې ولسوالۍ اوسیدونکي وایي په دې ولسوالۍ کې د زلزلې وروستیو څو پرلپسې ټکانونو دوی ویرولي او ګڼ کورونه یې ویجاړ کړي دي. د دې ولسوالۍ په ګڼو کلو کې لا هم د زلزلې د نورو ټکانونو ویره شته. دلته ځوانان وایي د ځوانانو ټولنو غړي یې پوره چمتووالی لري او په هره سیمه کې چې د زلزلې ټکانونه کیږي دوی مرستې ته ورځي. او موږ داسې کوو چې زموږ ماشومان اوس بار کې دي که نه پټو پټو کې ناست دي، دلته نشي راتلی او هغه وایي چې جوړ شوی نه موږ نشو راتلی، دلته یېرېږو. نور هم تاوان شوی دی او دا ځای هم خراب شوی دی. ځوانانو ټولنې جوړې شوي دي، هر یو ټولنه تقریبا 80 کسانو پورې آماده کړي دي، نومونه ثبت کړي، لیست کړي دي چې کوم ځای کې زلزلې زیان واوښتله واړوله هلته ځانونه رسوي. او د زلزلې له امله د زیانمنې شوي دې ولسوالۍ اوسیدونکي وایي تر دې دمه ورسره هیچا مرسته نه ده کړې او له حکومتي مسؤلینو غواړي چې په دې ولسوالۍ کې دې له زیانمن شوو کورنیو سره اړینې مرستې وکړي. زموږ خلک ډېر غریب دي، کورونه نړېدلي دي، زموږ مالي او مرستې موږ سره وشي، څو زموږ دا کورونه جوړ کړو، نغدي مرستې وشي. دا خلک ډېر غریب دي، ډېر ناچاره دي. متضرر کورونه وایي چې موږ ته زر تر زره خیمې، خوراکي مواد باید دا عاجل موږ ته ورسیږي. حکومت نه غوښتنه دا ده چې موږ سره مرستې وکړي، عاجل یې وکړي، زر تر زر یې وکړي، په عمل زر وښیي. خو دلته بیا یو شمېر سیمو کې د 3 میاشتې اړوند کسان لیدل کېږي چې د زیانمن شوو کورنیو سروې یې پیل کړې ده. په همدې اړه مو دلته د 3 میاشتې له استازي وپوښتل. نوموړي زیاته کړه چې ډېر ژر به یې سروې بشپړه او له زیانمنو شوو خلکو سره به د مرستو لړۍ پیل کړي. زمونږ ټیمونه راغلي دلته د درنور ولسوالۍ دغه ستن او همدارنګه دغه ساحه کې د فلحال چې موږ موجود یو چوال او نور ساحې دي زموږ ملګري راغلي دي او هغوی لګیا دي سروې کوي. دقیق ارقام چې موږ ته معلوم شي نو موږ فلحال چې څه موږ سره موجود دي په لاس کې هغه به انشاءالله دوی ته رسوو. کوم چې زموږ د وس نه بهر وه هغه د مشرتابه سره شریکوو. هیره دې نه وي چې د تېرې دوشنبې په شپه د هیواد د نورو سیمو په څېر ختیځ کې هم د زلزلې ټکانونه حس شول چې کونړ او د ننګرهار په یادې ولسوالۍ کې له یادې زلزلې وروسته د زلزلې نور ټکانونه هم حس شوي چې خلکو ته یې ګڼ مالي او ځاني زیانونه اړولي او لا هم دغلته خلک د زلزلې د بیا ځلې کېدو ویره لري. سباون ساحل، وحدت نیوز، درنور ولسوالۍ.